پینټاګون وایي په پوځ کې د جذب لپاره د وړ کسانو له کمښت سره مخ یو. امریکا په پوځ کې د شاملولو لپاره د وړ کسانو له کمښت سره مخ شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په پوځ کې د نویو کسانو جذب ته ضرورت دی، خو د امریکا ډیری اوسني ځوانان هغه شرایط نشي پوره کولی چې په پوځ کې د شاملېدو لپاره اړین دي. پینټاګون وایي د دوی څېړنې ښایي چې امریکا په پوځ کې د شاملولو لپاره دمګړۍ د وړ کسانو له کمښت سره مخ ده. امریکایي مهم لاملونه د ځوانانو ناسم روغتیایي وضعیت او چاغښت یادوي. پینټاګون وایي چې 70% هغه ځوانان چې عمرونه یې له 19 تر 40 کلونو دي په چاغښت اخته دي او ډیری یې سم روغتیایي وضعیت نه لري. خو د دې ترڅنګ ښایي نور لاملونه هم د دې سبب شوي چې خلک د امریکا په پوځ کې شاملېدو ته زړه ښه نه کړي. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.